الحمدللہ څنګه چې زمون قائد ابن قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب و فرمایل وی دا یهود او نصارا چې کوم سازش کوي او د سازش هغه وریځ راخکاری نو موږ ته پته ولګي چې په دې وریځ کې سونه باران دی دا موږ په خپل نظر باندې تلو دا دیوبندی بچی کوي بل څوک نه کوي ته تاریخ وګوره د 1952 او د 56 تاریخ وګوره ته د لودیانې د ځمکې نه تپوس وکړه دغه د ختم نبوت په دغه مسله باندې دا هغه 1946 نه او د هغې 46 پورې او بیا د 1946 نه والا تر د 2021 پورې دلته چې دا پاکستان چیلنج کړی دغه قادیانانو دی په هغه خپله خبره پسې را روان دي دلته په 1946 کې هغه شورش کاشمیری رحمه الله یو غټ جلسې ته دا خبره کړې وه وی دغه قادیانانو او دغه سیکانو یو خپل منځ کې یو معاهده کړې ده چې بری صغیر خو تقسیم شو هندو تم ځمکه ملاو شوه مسلمان تم ملاو شوه ما او تا سیک پکې چرته لاړو ای په ګورداسپور کې یو معاهده کړې ده چې د دې ملک د حصول د پاکستان د پاره به تاسو هم کوشش کوئ او زه به موږ به هم کوشش کوو که دې کوشش کې هر یو کامیاب شو دوه لوی لوی عهدې د پاکستان دي یو د صدارت ته او یو د وزارت عظما ده نو که صدر سیکي نو قادیانې به وزیر اعظمي او که قادیانې صدري نو بیا به وزیر اعظم سیکي دا نن چې ورته لار کولاو کړې ده دا د هغې معاهدې در پرده مضبوطوالی او ښکاروالی دی خو موږ مسلمانان ورته ودیو موږ نن هم مولا په سیاست بدنام کړ جمعه کې د دې خبرې څه ضرورت و دا استاد ایمان مسله ده مسلمانه استاد عقیدې مسله ده څنګه چې زمونږ دا عقیده ده چې د الله سره په ذات کې د الله سره په صفاتو کې هیڅوک شریک نشته دی بعینه دقه عقیده زمونږ ده چې د حضور علیه السلام نه پس نه پیغمبر راغلی دی نه وشته او نه به قیامته پورې راشي د ختم نبوت دا مسله ده ختم نبوت مسله دا د حضور علیه السلام د دور پورې خو نه وه دا قیامته پورې ده څنګه چې د حضور علیه السلام نبوت او شریعت او کتاب او رسالت دا د حضور علیه السلام د قیامته پورې دی دغه عقیده زموږ د قیامته پورې ده دا مولا خو زما استاد عقیدې حفاظت کوي دا خو د قیامت په ورځ د شافع محشر صلی الله علیه وسلم په مخ کې ما او تا په هسکه غړۍ باندې ودرئ دا خو ما او تا د قیامت د ملامتیا نه وباسي خو ما او تا ته د خپلو لیډرانو ویلي چې مولا درته جومات کې دا مسله وکړه نو بیا به ورته وایي چې دا سیاسي خبرې به راته په جومات کې نه کړي دا د سیاست مسله او دا خو بعینه سیاست دی څنګه چې قائد ابن القائد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د مشکات حدیث بیان کو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء ولما هلك نبی خلفه آخر د ختم نبوت مسله کو حضور علیہ السلام د سیاست په ضمن کې بیان کړی دا امام شاه ولی الله رحمه الله خپل حجت الله البالغه کې لیکلي وګورئ کله چې باب السیاست ذکر کوي آیات د قرآن ذکر کوي انما انت منذر ولکل قوم هاد اوس ولکل قوم هاد نه شاه صاحب عالم مراد اخلي چې لیډر او د زمانې مشر او د واګې چې څنګه د خلافت د امامت صغرا د امام سره عالم دلته په امامتۍ ولاړي دغه رنګ امامت کبرا عالم لایق دی کله نه چې دې قادیانانو په کوم ځای کې په دې رسالت کې په ختم نبوت او په ناموس رسالت کې ګوتې والی دي لاول د عالم کوج لګولی دا لاره ورته لاول د عالم بنده کړی ده دا د هغې وخت نه مسله را روانه ده کله دلته ملعونه اوچته شي کله هلته یو خنزیر را اوچت شي ګستاخي وکړي دا د نن مسلې نه دي دا نن 1400 او 140 کاله مخکې د دې کعب بن اشرف او ابو رافع ابتدا کړې ده یهودي کړې ده اختتام به په یهودي باندې کېږي خو ما او تا مسلمانان به کله راایښي
دا عالم ما ته وی راوزه دا د ختم نبوت زمونږ د ایمان مسله ده مونږ ته جوړه عجیبه مسله جوړه کړه عجیبه خبرې مونږ جوړې کړې د دینه مثال په طور باندې زه د هغه سړي سره ولاړم چې د چا عقیده د حضور علیه السلام د ختم نبوت نه ده یا د تحفظ د ناموس رسالت نه ده نو قیامت کې وزر داسې سړي سره حضور علیه السلام ته ودرېږم چې حضور علیه السلام به ما ته وایي چې دا خو زما د ختم نبوت خلاف ولاړو دا خو زما د ناموس خلاف ولاړو مسلمانه ته ورسره په کومو سترګو ولاړ ما سره به څه جوابي دا د دنیا د اکو بکو سرسیندکو خبرې نه دي مسلمانانو د ختم نبوت عقیده او دا مسله دا د حضور علیه السلام دا د عشق مسله ده دا د پیغمبر علیه السلام د محبت مسله ده صحابت دغه محبت او دغه عشق باندې د یهود او نصاراو کور ته لاړه او هغوی په خپلو کورونو کې مردار کړل دا د تحفظ د ناموس رسالت مسله وه دا نن چې من خبره کوو چې دغه ملعونی د حضور علیه السلام ګستاخي کړې ده نو زمونږ دا مسلمانان چې ځان ته وایي دا وی دا کالا قانا تور قانون دے دا ختم کئی دا دے آئین دا چار چاہتا ہے ازادی دا کچا دا پیغمبر خلاف خبر اوکڑا نو خیر دے اغلا دا قتل سزا مور کوئی دا خود تاسو دے زڑی زمانے خبر کوئی منگوی دا زمانگ مسئلہ ندا دا دے زمانے دا عالم مسئلہ ندا دا نسل کالا مخ کے دا عالم مسئلہ ندا دا 1500 کاله مخکې مسله نه ده دا 1400 او 140 کاله مخکې په مکه مدینه منوره کې حضور علیه السلام د سزا په خپله مقرر کړې ده من لکعب بن اشرف امام بخاری په دې باب تړلی دی روایات او واقعه نقل کوي چې څوک به د کعب بن اشرف سر راوړي حضور علیه السلام علت بیانوي فانه آذى الله ورسوله د الله او د الله د رسول ګستاخي کړې ده عزتمندو مسلمانانو بیا د دغې نه پس پا 1860 کے 1162 کے 1860 کے نا 1162 کے دغه د یورپ یهودیانو یو بل سازشو کو دا د علامه نور الدین زنگی رحمه الله هغه واقعي د ریاست مدینه امیرو هغه واقعي امامو دا غریب خواشه پته مت نه لګي او سار یو سو یو ما خام بل سوی منگا موتا پڑکی و واو خی خبری اوکڑی منگا موتا پڑکی واو خی خبری اوکڑی دیر خساڑا ہے ملک با بدل کی اور دیر خوان دیو کو بدلے کا دیر خوان دیو کو ملک بدل کا غریب تا تکلیف تے خان ایسے کہے وہ مولا تا ایسے تکلیف تے مولا تا دا غوڑو ریٹ نہیں معلوم چی 100 روپے کلو نو دا غوڑو ریٹ معلوم دے ما او تاپسی گرزو او ہو نن پا دے گران شو ایو ما تا ہوئی نن پا دے گران شو مائی کو پا 100 روپے کلو دی خودے بے مالا دا جماعت محراب تراوڑی او مدرسے تے بے راوڑی تو پوئے گا استاکار پوئے گا او او دا دی ریاست مدینہ دیر سخ دل داداو دیسے پا دے بلا میں قسم دے اٹھا پاو دیسے مائی مبارک دیشا او پا دی 15 کالا کے چے سونا دا اسلام خلاف سونا سکیگی او سونا ظلم کیگی نو مائی تخو منگ سر پا جماعت کے ناستے و اعلانو کے جی لگ نزدی راشی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر رکھو پویشوی او مائی تو سر شریکی وی دا سنگا نو اگر تا یو مثال ہوئی مائی یو جماعت تا مثال زم دا ساری منزلا او یو سڑے دا یو سڑی کور تروڑی اغلا کئی او ما توی چی کور ہلوٹی نو مائی ترا توی چی پا دا اغلا کی زی شریکیم وی آو کنا مائی ما خو منز کرے جماعت کے و تا درم پایا نیولی دا قسم دا تخرم دا اللہ پا ذات پا دا املا میں اوٹا پو مہتام و تا درم پایا نیولی و اسلام آباد تا دی بوتلے بس سڑی سر بیانوی خبری عرض میں دا کہ عزت مند مسلمانانو علماء زما استاد پار ازان مرگ تا نیولے زما استاد پار داغی عزت تار تارش زما استاد پارا دا غی پا مدرسے باندے حملے ہوش زما استاد عقیدی دا حفاظت دا پارا دا حالم پا وینا باندے زمکا رنگین دا تاریخ کے نظم تفصیلاً تاسو گو رہے عرض میں دا کو پا 1162 کے دغی یہود یو سازشو کو
دو کسانی مدینه منوره ته راولېږل. نور الدین زنگی رحمه الله په دمشق کې د پایا تخت په دمشق کې دا پښمنی خوب ولید. حضور علیه السلام وته یو دوه کسان وخی وی نور الدین د دې دوه د شر نه مې وساته. بیا خوب ولید تفصیل کې نظم وګورئ دا واقعا. بیا په دریم ځل چې خوب ولیدو جمال الدین زنگی دا یو خاص مشیرو او ډیر معتمد او غیر او غختو وی درې پیری حضور علیه السلام بیگا خبره کړي دا سمانا دا جمال الدین ډیر خيار سړیو او ته وی صاحب سچل د مدینه منوره کې ز چیزو ویل تیارې وکا ځان سره شل کسان واغستل او تقریبا افته اسونه وخت کې مدینه منوره ته راورسید. څنګه چې مدینه منوره ته رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روضه مبارکه باندې سلام وکړ. سلام چې وکړو په روضه مبارکه باندې د مدینه گورنر ته وی اعلان وکړه چې دمشق نه امیر راغلی دی او د مدینه ټولو خلکو له روټۍ کړې ده ټول خلک به راځي. سهار کې ناست په یو اوچت ځای یو کس راځي د هر سړي مخ ته ګوري. ماښام شو گورنر نه تپوس کوي ټول خلک د مدینې رالل ټول خلک رالل وی آو وی نه څوک به پاتې دو کسان نه دي راغلي وی نه غتا خو وی څوک به خامخا پاتې. یو کس ورته وی چې د مدینه منورې نه بار یو دوه ډېر بزرګان اوسي. څه اوسي؟ ریاست مدینه والا اوسي. څه والا اوسي؟ جواب راکوئ. ریاست مدینه ډېر بزرګان دي غټ غټ پټکي والی دي خلقي دي. گورنر ورته وی چې ډېر سخیان خلق دی. الکه څنګه سخیان دي؟ دونه زیات سخیان دي چې په مدینه منوره قحط راغلی نو دوی هر کور له خوراک ورکړه هر مسلمان او ټول خلک تعریف کوي د دوی دا ځای ګورو دی چوپړی له ورځو دا خانقای ګورو چې خانقای څنګه ده. نور الدین چې څنګه ولید هغه دوه کسان بالکل وی چې دا خو هغه دی چې ما ته حضور علیه السلام ښودلي دا کسان دي. خلاص خو یې پې نه شو اچولی وایي ستاسو د دې خانقاه تفتیش موږ کو ګورو. وی ګورئ جي وی که ته خو لټ پلټ هېڅ چیز معلوم نه شو. یقین خو یو چې دا کسان دي خو څنګه ورته لاس ور واچوم دا خلک یې را سره نه مني. زما په خبره اوس څوک یقین نه کوي. دا خو زه وایم چې مال ته خوب لیدلی دی دی خو یې نه مني. یو په دې وفد کې ورسه ډېر یو هوښیار سړی و ورته وایي حضرت دا جانماز یې نه اوچتو. څه شی؟ جانماز خلک څه کوي؟ مونځ پې کوي. دا د کفر هغه دجل او فریب دی مسلمانه چې ما او تای په مصلا او ما او تای په نوم باندې دوکه کړو. د دغې صادر کې زموږ نه ایمان ویوړو چې جانماز یې اوچت کو د دغې جانماز په قدر غټه ګټه ده چې ګټې اوچت کو د هغې لاندې غار دی. نور الدین وی دا سړي ونیسئ ونه تښتي او په خپله لاړی. دو خبرې تاریخ لیکلي مسلمانانو الله دې زموږ د ایمان هغه نورانیت نصیبه وګرځي. الله دې زموږ ایمان مضبوط کی. مسلمانانو دا د لوبو ټوکې خبرې نه دي دا د ایمان او د عقیدې مسله ده. دو خبرې دي یا خو هغه ځای ته دا کسان رسېدلي وو کوم ځای نه چې د حضور علیه السلام روضه مبارکه شروع کېږي او دویم مورخ لیکلی دي چې د حضور علیه السلام قدمین شریفین ښکاره شوي. فورا نور الدین زنگی د حضور علیه السلام قدمین شریفین خواږه ښکلې کړه رالی او وی ونیسئ دا کس. جلاد یې راوغوښته وی د دې هغې نه تپوس کوي چې دا راته ووایي چې دا مسله کول لاول خو هغې لیت او لعله شروع کو غږ نه کوو خو بیا خو سره د ثبوت نه ګیر شوي وو. وی موږ له یهود پیسې را کړې وې دې دپاره را اوس را لیږلي وو چې د حضور علیه السلام دا جسد مبارک د دې قبر نه روباسئ او چېرته بل خوا یې ویسئ چې موږ سبا مسلمانانو ته وایو چې تاسو مدینې له څه له راځئ موږ د خپل حبیب روضې له راځو موږ به ورته وایو چې ویې ګورئ ستاسو حبیب نشته. دا دونه پاخه خنزیران او رذیل قوم دی. نن زموږ عهدهدار د 2 روپو نوکران موږ ته وایي دا یهود ومنئ ستاسو ملک به ترقي وکړي. دا یهودیان دا در حقیقت او الله صفا خبره کړې ده د خدا نه به بل څوک عالم د دوی په حال څوکي
تاسو اول سپاره راواړوي الله فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او دی چالونه او مکرونه او فریب دی بهر کیف نور الدین زنگی وی د دې دوانو نه سر قلم کوي د مدینه گورنر ته وی خشاک را جمع کا لمې نه سړیږي اور بلک او هغه دوانه پاغي کې وسېزل او بیا روان شو او اعلان وکړو کله دینه پس د ناموس رسالت او مسله باندې سو ګوتې وی داغه به دا حلی دا نن چې ما او تا ته علما وی دا تاریخي خبره ذکر کوي دا خپل عہدے دا پاره نه وای دا د ایمان او د عقیده مسله علماء دیوبند حبیب الرحمن لودیانی رحمه الله دا اول د هند عالم د دیوبندی چې د یهو د ختم نبوت په مسله کې د قادیانی هغه مکر او فریب او دجل د دې ټولي دنیا ته خود الحمدلله نن په ټول عالمی دنیا کې په دغه عقیده باندې تا ته د علما او یو ما ته مینت کوي چې روزي د دې عقیده حفاظت کو نو دا د حفاظت عقیده دا او کده تختیدو عقیده ده جواب را کوي ادریګو به کنه ادریګو انور شاه کشمیری رحمه الله ډیر عجیب خبره فرمایلی وا وی څوک چې د ختم نبوت په دې معامله کې مهنت کوي دی په دې عقیده کې ولاړ دی دی د ایمان او د جان نصرانه باندې پیش کولو ته ولاړ دی وی قیامت کې به ززی موارم حضور علیہ السلام به د شفاعت کوي دا په دغه نهج باندې ولاړ دی تاریخ دی علماو به بیان کړی بیا وګورئ ډیرو خبرو کې نظم خدا نن د حالاتو د نزاکت توجه نه ما او تا د شاید مفتی صاحب راجمع کړو په دې خبره راجمع کړو اسې نو څوک مو په اکو بکو سرسیندکو دوکه کې او د دې عقیدې مې خلاف ونه درئ نو چا سره به ولاړ وي انشاءالله جواب را کوي ادریګو به که نه ادریګو که ضرورت رالی نو ځان به پیش کو که نه پیش کو او که نه په محشر کې به انشاءالله محبوب رب العالمین ته ځان پیش کو چې ما ستا د ناموس دپاره دا خدمت کړی دی انشاءالله د جان او د سر بازی به لګو خو دغه دجالان دغه کذابان به په دې خپله خبره کې مخکې کېدو ته انشاءالله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انشاءالله موږ راکېږي پنځمه دا وخت د منظره په چا رسول نه هغه رسول برابر کوي او د موږ نه پس انشاءالله بل نشید شامل کېږي زموږ د کوم مهمان خصوصي د حضرت مولانا مفتي کفایت الله صاحب هغه تشریف راوړي انشاءالله هغه بیان کوي څومره ملګري دي انشاءالله موږ پښتو مثال شوي